بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز. د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور. جنرال نالج ګریډ 3 کلاس سټوډنټانو یا ماشومانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن بیسډ آن کریکولم 2020. جنرال نالج کلاس کې مونږه تقریبا چپټر نمبر 3 کې لومبۍ حصہ ویلې و. نن به د دې دویمه حصہ سٹارټ کوو. راځئ چې سٹارټ کو تاسو ته وړاندې کو د دې دویمه حصہ. دې ځای پورې موږ ویلو پیج نمبر 16 تر دې ځای پورې. نن به وایو د دې کوم دویمه حصہ کنزروینګ نیچرل انوایرنمنټ. کنزروینګ څه ته وایي؟ بچانا. نیچرل انوایرنمنټ قدرتي ماحول. کوم قدرتي ماحول چې دی هغه بچاو به اوس موږ څنګه کوو؟ ګوره سره راځي ایر هوا یادوي، واټر پانی، فارست ځنګلات and minerals or کوم معدنیات چې دي are natural resources. دا څه شی دي؟ دا natural resources دي. nature has offered, nature قدرت یا has offered mean پیش کرنا these in limited quantity. او دا limited quantity مطلب محدود مقدار کې دي. لکه په دې نیچر کې چې دا څه شی دي کنه دا مونږ استعمالو، دا خو محدود مقدار کې دي کنه. لکه اوس فار ایگزامپل بوټي دی هغه مونږ استعمالو او بیا نور نه کرو نو هغه به کمیږي. دین علاوه غرونه دي یا بل څه دي، اوس غر دی هغې نه مونږ سونه جوړو، سونه راوباسو که نه، دینه کاڼي دي مختلفو ماربلز هر څه دا مونږ ته جوړو خو دا خو کمیږي که نه، لکه سیوا کېږي خو نه، نو دا محدود مقدار کې دي. ښه if these resources are used چې کله دا resources دا ذرایع مونږ استعمالو more than needed د حد نه مطلب د ضرورت نه زیات استعمالو نو it seems that they will be exhausted. It seems they will be exhausted. نو موږ ته څنګه ښکاري؟ seems بندګای دی نه، they will be exhausted او هغه به ختمیږي. لکه هغه څیز موږ استعمالو نو هغه به ورځ په ورځ کمیږي. it will create a lot of problems for us. او دا موږ له ډېر زیات پرابلم جوړوي، مسلې جوړوي زموږ دپاره. صحیح ده، ډېر زیاتې مسلې موږ له بیا جوړوي. لومبۍ سره راځي ګوره scarcity of water. scarcity of water. scarcity څه ته وایي؟ قلت ته. of water will make the land barren. او هغه څه شی جوړوي؟ the land barren مطلب بنجر زمین. بنجر زمین ښه ځمکه بنجره جوړوي، مطلب هغه شیان ځمکه جوړه کړي چې هغې کې بیا فصل نه کېږي. صحیح ده، چې فصل پکې څوک کري بیا نه غټېږي، صحیح غټېږي نه او نه بړاوېږي. بنجر زمین هغې ته وایي. crops will not be grown. او کوم فصلونه چې دي هغه بیا نه کرل کېږي، مطلب نه کېږي. which will cause starvation. هغې د وجې بیا څه راځي؟ starvation. فاقه چې ورته وایي مطلب قلت راځي بیا. ښه دویم دی بیا forest are the habitat of animals. کوم ځنګلات چې دي دا د څه شي habitat دی؟ د animal habitat دی. habitat څه ته وایي؟ مسکن ته. لکه ځناوران په کوم ځای کې اوسېږي؟ په ځنګلو کې که نه. موږ په کوم ځای کې اوسېږو؟ موږ په کورونو کې. دا کور زموږ habitat دی. ټیک ده، نو ځناورانو habitat څه دی؟ ځنګل دي، forest دی. due to lack of forests د forest کمیدو په وجه lack mean کمی. animals and birds will be unable to live and the temperature also rises. د فورست کمیدو د وجې ځناوران چې وي او کوم پرندې چې دي هغه بیا د دې قابل نه وي چې هغوی ژوندي پاتې شي. and the temperature also rise. او ټمپریچر already سیوا کېږي. ټمپریچر هم سیوا کېږي. کوم ځای کې چې بوټي وي هلته ټمپریچر کم وي او کوم ځای کې چې بوټي نه وي هلته ټمپریچر سیوا کېږي. صحیح ده. بیا درېیم راځي ګوره scarcity of minerals. کوم د minerals چې کوم کمی راځي، قلت راځي. available in land like coal. مهیا available mean مهیا. land like coal, oil and gas will cause shortage of energy. coal یا د کویلا، oil تیل and gas will cause. او کوم ګیسونه چې دي هغه بیا څه کاز کوي؟ shortage of energy. shortage کاز کوي، قوت کې کمی. لکه اوس تیل دی ګوره دا مونږ استعمالو، دی نه مونږ انرژي اخلو که نه، ګاډو کې استعمالو، انجن ته یې وراچوو، مونږ جنریټرو کې وراچوو، بجلي جوړوي که نه، نو بیا د shortage of energy راځي. it will create a lot of problems. او دا بیا a lot of problems مسائل جوړوي for human beings انسانانو دپاره. اوس راځو دی بل پیج ته. دا خو کنزروینګ نیچرل انوایرمنټس او دې کې څه دي؟ دا راځي کنزروینګ نیچرل ریسورسز. هغه نیچرل انوایرمنټ دا نیچرل ریسورسز دي، قدرتي ذرایع دي. نو کنزروینګ بچانا نیچرل ریسورسز قدرتي ذرایع. ګوره نیچرل ریسورسز آر سمبل آف لایف. نیچرل ریسورسز are symbol دی، مطلب علامت دی of life، زندگی کې.
conservation of nature is necessary for saving life. conservation د nature بچاو کول دا ډیر زیات ضروری دی د څه لپاره for saving life مطلب چې life سیف کې نو د nature conservation بکې هغه بچاو بکې conservation of nature resources can be made کوم conservation of nature resources دی بچاو د قدرتي ذرایع made can be made possible through the following measures یا measures هغه د یو څو احتیاطي تدابیر دی له پکار دي چې هغه مونږه بچاو وکړو هغه کوم دی لاندې وګورئ nature resources shall be used carefully according to the need nature resources چې دی هغه مونږ استعمال کو carefully احتیاط سے according to the need کې مطابق چې زموږ د ضرورت مطابق دي هغه لپاره مونږ استعمال کو هغه نه سیوا استعمال نکو ټیک ده لکه فار ایگزامپل زموږ په پکار دی اوس وبشتا تیاری پرتی دي نو مونږ هغه استعمال کو نور راغستل نه دی پکار لرګیم پکار دی تیار به وګورو کو نو پروت وی کنه تیار نو بل ونه بل دا کټکول نه دی پکار ضرورت مطابق استعمالول پکار دي دویم د trees shall not be cut needlessly کوم trees یا د بوټي یا د چې هغه مونږه د ضرورت needlessly څه ته وایي بغیر کی ضرورت کې مطلب ضرورت مطابق هغه مونږه کټ کو لکه بې ضرورت نه کټ کو چې بس پلانټس کټ کو بس واسه به ورسو صحیح ده دا نه دی پکار بیا سره جی دریم نمبر new plants and trees shall be planted to replace the cut trees کوم نوی پلانټ چې دی هغه موږ ریپلیس کو نور وکړو د کوم چې کټ شوی دی هغه مطابق نور موږ پلانټډ وکړو چې نور فارست جوړ شي ځنګلونه جوړ شي بوټي نور راوخیږي څلورم water drain from factories and houses shall be cleaned for usage water drains water کوم چې په نالو کې راځي نالو کې بهيږي from factories د فیکټریونو نه راځي and houses یا د کورونو shall be cleaned for usage مطلب دا پکار دي چې دا مونږه کلین کو دي ته مونږ فلټرز ولګو چې دا ډایرک نور وبو سره نه ملاويږي ګن هغه سره نه مکس کیږي دي فلټر ولګو نه فلټر به هغه ګن ته اشاره پنځم نمبر دی رین واټر شال بی سٹورډ کوم باران و چې هغه موږ لپاره پکار دی چې هغه سٹور کو مطلب مختلف ډیمز جوړ کړي چې هغه سٹور کیږي هغه نه موږ به بجلی هم جوړولای شو بیا پارام څه کوم ځای ته ضرورت وي الته وبم پورا پرې خودي شي ضرورت به پورا کوي شپږم دی واټر الکتریسيټي اند ګیس شل بی یوزډ اکارډینګ ټو د نیډز او بجلی او ګیس هغه موږ استعمال کو چې موږ د هغه د څومره ضرورت هغه مطابق استعمال کو سیوا نه دی پکار ټیک ده یو ګره واټر electricity او کوم دا وګوره وبشوي دا ټول ارسي دلته تصویر کې هم ورکړی دی ګوره نو دا وي تاسو هغه خپل ضرورت مطابق استعمالوي بیا ورسره one number alternate source of energy like solar and wind energy should be used alternate source یا دی مطلب یوز بجلی دا فار ایگزامپل بجلی تاسو استعمالوي هغه نه علاوه تاسو الټرنیټ سورس هم پیدا کړئ لکه جنریټر شو د نواز یو پی ایس شو شمسي شو کم وایند انرژي جوړیږي کنه نو مختلف لکه ټرباینز لګوي هغه کې فینس تاویږي خپل کنه بجلی جوړي الټرنیټ سورس ولګي لکه یوازې په بجلی باندې دا لوډ نه راولي چې بس صرف بجلی د استعمالوي دین علاوه تاسو ګوره کم مخکې وخت کې به خلکو ګوره لاټین استعمالولو شمع به ډي وی به نو دا سيزونه الټرنیټ سورس دی نو تاسو هغه هم استعمالوي چې بجلی خط بشي دین علاوه شمسي لګوي بیا جنریټر په نمبر سره ټیک ده متبادل بیا ورپسې بل اتم نمبر راځي وایي garbage shall be used to produce energy garbage کوم فضلات چې د کوړه کرکټ هغه هم استعماليږي د انرژي لپاره د جناورانو کوم فضلات چې وي نه ګوره ګیس جوړیږي دا شان دي نه ګوره صفیا کې جوړي خلک انرژي لپاره اس کې اور فیول لپاره استعمالي نو دا هم مزه کوي دینه هم ګیس جوړیږي ها نو دا د دې کنزروینګ دی اف نیچرل ریسورسز کوم قدرتي ذرایع چې دا دغه بچاو بیا لاندې راځي activity we observe your surrounding and tell that the following resources are used for which purpose تاسو به سراوندینګ ارګرد وګورئ observe کوي او وایي چې کوم resources استعماليږي د څه لپاره which purpose لپاره څه شي لپاره استعماليږي لومبه د land به د water به د crude oil زمکه او بیا د crude oil چې دی مطلب خام تیل یا د هغه سره لپاره استعماليږي نو land چې ګوره د اګریکلچر لپاره استعماليږي دی باندې موږ فصل کرو صحیح ده دویم ګوره فیکټریز د باندې کارخانه جوړو نو دا هم د لند استعمالو دریم بیا ریزیډنسي ته رهایش لپاره مطلب کورونه رهایش لپاره موږ استعمالو بیا راځي واټر سره لپاره استعمالو ډرینکینګ لپاره واټر خلک سره استعمالي ډرینکینګ لاسکلو له استعمالي بل څه کې استعمالي بل راځي واشینګ انځل له هم موږ گاډي پیوینځو جامې پیوینځو صحیح ده د هر څه په واشینګ کې راځي بل ورته راځي اریګیشن سره اپاشي
پاشي لپاره هم موږ دا واټر استعمالو. بیا دریم نمبر راځي کروډ اول موږ سره استعمالو. یوزډ ایروپلین کې چې کوم تیل استعمالو هغه موږ کروډ اول راځي. دین علاوه سره راځي پلاستیک هم کروډ اول استعماليږي او بل ورپسې د کلاتینګ کې هم کروډ اول استعماليږي. اوس راځو دی بل پیج ته، پیج نمبر 18 ته. اور پسې راځي protecting endangered animals. protecting mean حفاظت. endangered animals ته وایي خطر کې نزدیک جانور. endangered ٹھیک ده، مطلب هغه ځناور چې کوم خطرې ته ډېر نږدې وي، لکه شته دی خو هغه خلک د هغه ځناور خلک ښکار کوي، نو دې د وجې هغه کوم نسل چې دی هغه خطرې ته نږدې دي، کمیدو ته نږدې دي، نو دې د وجې هغې ته endangered animals وایي. ګوره forest are the habitat of animals. د ځنګلات چې دي دا د habitat دی. habitat مطلب مسکن ته وایي of animals د ځناورانو. due to destruction of habitat دې د وجې تباهی کوي. دا habitat د دې تباه کېږي. ولې destruction mean تباهی and of habitat مسکنه. and illegal hunting څه ته وایي؟ غیر قانوني شکار. لکه دا خلک لګیا وي که نه، بعضې خلک ګوره لګیا وي مختلف شکار کوي، نو ډېر ځایانو کې ګوره دا بند وي، ګورمنټ دا بند کړي دي، دا ایلیګل شکار دا به نه کوئ. ګوره مطلب فار ایگزامپل مارخور شو دا به نه شکار کوي. ولې د دې سپیشیز کم دي او دا تاسو شکار کوي، نو هغه بیا کمیږي، هغه بیا نه راځي، نور به نه وي که نه زیاتېږي خو نه. دې نه علاوه کوم مارکوپولو شیپ راځي یا بلیک ډیر راځي، دا ټول ګوره دې باندې دا شکار ته دې بند دی، دا به نه کوئ. ټیک ده. بیا راځي ګوره the numbers of some animals are decreasing. دین علاوه کوم بعضی animals دي هغه نمبر کمیږي. د څه د وجې endangered species دي، ځکه چې هغه خلک شکار کوي او هغه خلک کمی، مطلب species ولا ختمي شکار کوي، نو دې د وجې هغه کوم د هغې تعداد دی هغه کې کمی راځي. There is a danger for the existence of some species. There is a danger او دا ډېر زیات خطرناک دي for the existence of some species. د بعض ځناورو ختمېدو کې existence کمی راځي of some species د مختلفو species کې. پوه شوې؟ لکه سپی ځان له species دی، ډایناسور ځان له species دی. ټیک ده. نو دا هر څه د دې هر یو څیز ځان له خپل species دی، هر یو ځناور. Such animals are called endangered animals. دغه animals د څه وایي؟ endangered animals، خطر کې نزدیک والی جانور. Endangered animals include Indus dolphin. Endangered animal کې څه راځي؟ Indus dolphin. Indus dolphin دا وګورئ، دا Indus dolphin دی. دا هم endangered animal دی. ګوره د دې species کمیږي او دا رورو کمیدو طرف ته روان دی. دې نه علاوه سړي snow leopard دا دی. ګوره دا وګوره snow leopard دا هم endangered کې راځي. بیا راځي بل black deer دا وګوره اوسۍ دا تور اوسۍ دا هم endangered دی. بل راځي مارخور هم د endangered species کې راځي. ځکه دا هم روان دی، خلک د دې شکار کوي، نو دا هم. بل ورپسې راځي براون بیئر کم تور میلو چې دی، ګوره دا هم endangered کې راځي. and مارکوپولو شیپ دا هم یادوي، صحیح ده etc. نو ګورنمنت is trying to conserve their species. او ګورنمنت لګیا دی چې د هغه species کنزرو کې بچاو کې، ځکه چې دا خو بیا کمیږي، دا به هم بیا یو ورځ راځي چې دا به هم په extinct animals کې به حسابېږي. نو دا خو دې وخت کې endangered دی، خو دا چې کله کم شي د species مکمل کم شي هغې ته بیا څه وایي؟ extinct وایي. نو دا تصویران تاسو وګورئ، دا endangered animals دي. بیا راځي now date وایي جانې every year 17 May is celebrated as day of endangered animals. हर یو کال مطلب 17 مئی مناویږي، celebrate mean منایا جاتا है. The day of endangered animal day مناویږي to create awareness among the people for their protection. او ممکن انسانانو کې دا احساس راشي چې د دې شکار نه دي کول پکار، صحیح ده، ځکه چې دا د دې species کمیږي او د حفاظت پکار دی. activity څه ته وایي؟ سرګرمي ته. We collect pictures of endangered animals from different sources. تاسو وایي مختلف پکچرې راجمع کوي endangered animals د مختلف ذریعہ باندې. Get information about them and arrange an exhibition in the classroom. او تاسو بیا هغه arrange کوي، معلومات واخلئ او ماشومان دا شان راجمع شي یو بل ته. ګوره د دې باره کې exhibition mean یو پروګرام وړوکی غوندې پروګرام وکړئ، یو بل سره انفارمیشن شیر کوي چې دا د endangered animals دا کول دا اوس ختمیږي، species کم دي. نو دې باره کې تاسو به ټول د سټوډنټس په دې باندې خبرې وکړئ خپل کلاس روم کې. exhibition څه ته وایي؟ نمود او نمایش ته. راځو اوس دې بل پیج ته، پیج نمبر 19 ته. بل ورپسې راځي measures یا measures for the protection of endangered animals. د دې تدابیر به څنګه کوو؟ صحیح ده، د دې protection by endangered animals دا به څنګه کوو؟ protection او حفاظت. نو لومبۍ دې کې راځي ګوره
فارستریشن مطلب موږ فارستریشن کو ځنګلات وکړو مختلف بوټي وکړو چې هغه ډیر شي ځکه بعضې داسې په بوټیو کې هم انډیجر راځي چې هغه ګوره کمیږي وخت سره هغه روان دي کمیږي او بعضې په بوټو کې هم ایکسټنډ دي مطلب چې هغه ختم شوي دي ډیر مخکیني دي هغې سپیشیز نشته او د بعضې اوس سپیشیز شته کمیدو باندې روان دي نو انډیجرډ پلانټس ورته ویلی شي ټیک ده بل څه راځي دویم بیننګ هانټینګ اف انډیجرډ انیملز بیننګ څه ته وایي منع کرنا مطلب په هانټینګ په شکار باندې د انډیجرډ انیملز کوم شکار څوک هغې باندې هم منع کېدل پکار دي چې دا مونږ نه کوو دې سره احتیاط وکړو ځکه چې دا خو په شمار سپیشیز دي او چې هغې مونږ هانټینګ وکړو شکار یې کوو ورو ورو دا کمیږي نو هغه به هم بیا ختم شي دا بیا ایکسټینکټ ته واوړي صحیح ده هغه به هم بیا په دې دنیا نه وي نو دغه شکار هم بندول پکار دي دریم څه دي انکریزینګ اویرنس اباوټ انډیجرډ انیملز چې موږ لا آګاهي پکار ده د انډیجرډ انیمل باره کې چې هغې نه موږ خپل آګاهي کې علم کې اضافه وکړو او دغې نه ځان بچ کړو چې د دې څنګه پروټیکشن دی هغه فالو کړو صحیح ده نو ډېر ځانې وایي مارخور از د نیشنل انیمل اف پاکستان مارخور چې دی دا نیشنل انیمل دی قومي ځناور دی د پاکستان and partridge is the national bird of Pakistan او partridge چې دی هغه national bird دی د پاکستان دا ګوره ستاسو جنرال نالج دی ښه دا یادوئ د اکثر ټیسټونو کې راځي صحیح ده MCQs کې راتلی شي چې د پاکستان نیشنل انیمل کوم یو دی نو مارخور او دغه شان نیشنل برډ پیټریج صحیح ده بل راځي ایکسټنټ انیمل څه ته وایي ختم هوی جانور لکه یو خو انډینجرډ و چې هغه خترېدو ته ختم کېدو ته خطرې ته نږدې و او دا ایکسټنټ انیملز دی صحیح ده چې دا ختم هوی جانور دی مطلب دا ځناور دا ختم شوي دي د دې سپیشیز دا ختم شوي ډېر مخکیني دي نو those animals which once lived هغه انیمل چې هغه مخکې اوسېدل but today no animal of their species is found on earth بس نن سبا د هغې سپیشیز یو هم به د ځمکه باندې په دې ارث باندې د هغه سپیشیز نه ده موجود نه ده پاتې are called extinct animals هغې ته څه وایي extinct animals ختم هوی جانور one important animal among them is هغې کې کوم important animal چې دی هغه کوم یو دی dinosaurs دا dinosaurs دی ښه دا مخکینی ځناور دی د دې سپیشیز نشته دا اوس ختم کړي دا ډېر غټ ځناور و دا ریپټایلز دا په ریپټایلز کې راځي صحیح ده other extinct animal include او کوم نور extinct animal چې هغې کې څه راځي ډوډو برډ دا ډوډو برډ دی دا هم extinct کې راځي ښه بل څه دي تسمانین ټایګر دا وګوره دا تسمانین ټایګر د سپي په شان دی نو دا هم extinct animals کې راځي ګوره دا هم اوس ختم شوی دی and wild bull دا وګورئ دا ویلډ بول دی ښه دا ښکرې مري دي نو دا هم په extinct animals کې راځي بیا راځي now that when the whole species of an animal is lost چې کله د ټول سپیشیز د یو انیمل ختم شي صحیح ده it becomes extinct هغه څه شي هغه extinct شي هغه بیخي ختم شي هغه سپیشیز بیا نه میلاویږي بس هغه انیمل په ختم شي مکمل once it is become extinct it is lost forever هغه چې کله یو ځل ختم شي هغه بیا نه راځي مطلب هر وخت هغه بیا ختم وي هغه بیا راتلی نشي چې یو ځل ختم شي او بیا را پیدا شي ډایناسور صحیح ده نو دا د دې سپیشیز مکمل ختم شوي دي دې ته دا ټول extinct animals دي امید لرم تاسو ټول به په دې ځای پورې پوه شوي وئ دا زمونږ چپټر 3 د دې لیسن مونږ ختم کو ان شاء الله بله ویډیو کې مونږ د دې کی پوینټس وایو او د دې چې کوم ایکسرسایز دی هغه به هم کوو ٹھیک ده دې سره زموږ ویډیو سره ته رسي د مور پلار خدمت کوئ موږ ته هم دعاګانې کوئ او ویډیوز ګورئ خپل پیپر دپاره صحیح ده بله ویډیو کې ملاویږو موږ له راکړئ اجازت الله حافظ